د دې نه بعد به اوس مونږ شپمنټ پلان کریټ کوو. مطلب مونږ لیسټینګ وکړو. اوس به مونږ خپله انوینټري د والمارټ ویر هاوس ته څنګه لیږو. نو د دې لپاره به مونږ شپمنټ پلان کریټ کوو. څنګه چې تاسو په امازون کې شپمنټ پلان کریټ کوئ، نو سیم همدغه رنګې به مونږ په والمارټ کې هم شپمنټ پلان کریټ کوو. مطلب د ډبلیو اف ایس چې کوم کنورټډ لیسټینګ دی، د هغې انوینټري به مونږ د والمارټ ویر هاوس ته څنګه لیږو، د هغې شپمنټ پلان به مونږ څنګه کریټ کوو. د ټول نه مخکې به تاسو انوینټري ته لاړ شئ. مطلب د ډبلیو اف ایس چې کوم الیجیبل انوینټري وي، کوم لیسټینګ وي، هغه به تاسو ته دلته شو کیږي. که چېرته ستاسو انوینټري زیاته وي، نو تاسو دلته دا د اس کے یو په ترو باندې هم سرچ کولی شئ. دلته تاسو د آیټم آی ډي او د آیټم د نوم په ترو باندې هم تاسو دا سرچ کولی شئ. که چېرته موږ په ایکشن باندې کلیک وکړو، نو دلته موږ د انوینټري لوګ وغیره کتلی شو. خو بس موږ شپمنټ پلان کریټ کوو. زه به په دې باندې کلیک وکړم، دا ما سلیکټ، دلته به زه بیا په سینډ انوینټري باندې کلیک وکړم. د دې نه بعد چې موږ سره کوم سټیپ دی، ون بای ون به موږ ټول ډسکس کوو. اوس موږ سره دلته راغلی انباوند آرډر آی ډي. دلته موږ سره دی ډیلیوري ډیټ. مطلب ستاسو پروډکټ چې دی د کوم تاریخه پورې به ریډي شي. اوس موږ سره دی دلته چې په کوم ایډرس باندې تاسو دا شپ کوئ. مطلب که چېرته تاسو دا ایډرس نه ورکوئ او نیو ایډرس تاسو ایډ کوئ، نو تاسو به دلته ایډ نیو ایډرس باندې کلیک. دلته مطلب تاسو دا پوره ډیټیل دی، کمپنی نیم، فون نمبر وغیره، دا ټول ډیټیل چې دي دا به تاسو دلته پوټ. دا ډیټیل تاسو به کوشش کوئ چې دا ډیټیل بالکل اکوریټ وي. دا دواړه خو موږ سلیکټ کړل، انباوند آرډر آی ډي او شپ فرام. دا چې کله موږ سکرول ډاون کوو، نو دلته موږ سره 2 ټایپس آپشن راځي. دا چې کله موږ سکرول ډاون کوو، نو دلته موږ ته 2 آپشن راشي. موږ ته وایي چې یا خو به تاسو دا آیټم چې دی دا به سرچ کوئ او یا به تاسو دا اپلوډ کوئ. مطلب تاسو د آیټم د نیم په ترو باندې دا سرچ کولی شئ او دغه رنګې اس کے یو، یو پی سی او جی ټي آی ان تاسو د دې په ترو باندې هم تاسو دا سرچ کولی شئ. که چېرته مطلب ستاسو آیټمز چې وي هغه ملټیپل وي، زیات وي. فار ایگزامپل دا آیټم دی، د دې شپمنټ پلان موږ کریټ کوو. لومبی به موږ دلته ټوټل یونټس سلیکټ کړو. مطلب موږ سره ټوټل څومره یونټ دي. فار ایگزامپل زه به کوم 50 یونټس. بیا دی موږ سره ماسټر کیس سیټ اپ، او دلته موږ سره 2 آپشن دي، کیس پیک او انډیویژوال. اوس د کیس پیک څه مطلب دی او د انډیویژوال پیک څه مطلب دی. د انډیویژوال پیک مطلب دی که چېرته ستاسو هر یو آرډر چې دی، مطلب ستاسو 50 یونټ دي او هر یو آرډر چې دی په ځان له باکس وي، نو بیا به تاسو انډیویژوال پیک چې دی دا به سلیکټ کړئ. او د کیس پیک مطلب دی که چېرته په یو باکس کې ملټیپل پروډکټس وي، نو بیا به تاسو کیس پیک سلیکټ کړئ. مطلب که هر یو یونټ چې دی په ځان له باکس کې وي، نو بیا به تاسو انډیویژوال سلیکټ کړئ. او که چېرته په یو باکس کې ملټیپل پروډکټس وي، نو بیا به تاسو کیس پیک سلیکټ کړئ. نو دلته به زه کیس پیک سلیکټ کړم. ٹھیک شو، 50 یونټ دي زمونږه او ما کیس پیک سلیکټ کړم. اوس موږ ته وایي چې ستاسو دا 50 یونټ چې دي دا په یو کیس کې دي، که دا تاسو په مختلف باکسز باندې تقسیم کړي دي. لکه مطلب په هر یو باکس کې 15 یونټ دي، یا مطلب په یو باکس کې 100 یونټ دي او په بل کې 13 یونټ دي. تاسو مطلب څنګه د دې پیکینګ کړئ. د یونټ پر ماسټر کیس مطلب دا دی چې په یو باکس کې ستاسو څومره یونټ دي. او که چېرته تاسو نه پوهیږئ، نو دا آپشن چې دی دا ډېر زیات یوزر فرینډلی دی. که چېرته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به ټول ډیټیلز پته وي. یونټ پر ماسټر کیس کې ما دا دی
58 کو تاسو بره کتلی شئ چې ما سره رالی ټوټل ماسټر کیس 1 مطلب زمونږ باکس چې دی یو باکس دی. دلته اوس ما 28 کو نو بره تاسو کتلی شئ چې ما سره ټوټل ماسټر کیس 3 رالی مطلب په دوو کې په دوه باکس کې مونږ سره 20 یونټې رالی او په یو کې مونږ سره 10 رالی. نو دلته به زه 5 ایډ کوم نو بره تاسو کتلی شئ چې ما سره ټوټل ماسټر کیس 10 راله مطلب په هر یو باکس کې ما سره 10 یونټې دي. انشاءالله په دې باندې به تاسو پوه شوي بالکل ایزي دی مطلب دې کې څه راکټ ساینس نشته. شپمنټ پلان کریټ کول دا بالکل ایزي دی. ښه بیا موږ سره پیک اینډ لیبل نو یوز WFS prep service if you'd like us to prepare you item for fulfillment. دلته اوس موږ ته وایي چې یاره پیک کوي به څوک تاسو د WFS prep center چې دی هغه یوز کوئ مطلب تاسو یې خپله کوئ. دلته موږ ته بیا دا آپشن هم شو کوي چې choose prep service to apply your item. دلته بیا موږ ته دا آپشن هم شو کوي که چېرته تاسو آیټم په خپله پریپیر کوئ نو د WFS چې کوم ریکوایرمنټس دي دا به تاسو فولفیل کوئ. د دې هر څه کول نه بعد دلته موږ سره د پرنټ آپشن رالی تاسو کتلی شئ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. مطلب دلته اوس موږ ته وایي چې تاسو څومره لیبلې کریټ کوئ څومره لیبلې تاسو پرنټ کوئ. مطلب لیبلې چې دي هغه زموږ د دې ځای نه پرنټ کېږي کوم چې موږ سره د FNSKU لیبلز دي. د دې ټول ډیټیلز چې دي هغه دلته موږ ته شو کېږي. دلته موږ سره د اسټیمیټډ ټوټل هم شو کېږي. دا به زه کینسل کوم او داسې بیک کړم. د دې نه بعد به موږ په کریټ باندې کلیک زموږ چې کوم شپمنټ پلان دی هغه اوس کریټ شو. مطلب که چېرته تاسو په لومړي ځل باندې دا شپمنټ پلان کریټ کوئ دلته تاسو په دې کې چینجز کولی شئ خو بعد کې چې ستاسو چې کوم ماسټر کیس دی هغه تاسو بیا نشئ چینج کولی. دلته به تاسو دا یو ځل ښه په غور سره ریویو کوئ. دلته تاسو کتلی شئ د پریپ سنټر چې کوم اسټیمیټډ پرایس دی هغه هم دلته موږ ته شو کېږي. دلته تاسو دا ټرانسفر سروس هم کتلی شئ او WFS پریپ سروسز هم کتلی شئ. موږ چې کوم د پریپ سروس نه دی اخیستی نو دلته موږ سره 0 شو. دلته موږ ته شو کېږي simplify process of distributing your inventory across two WFS network by using our inventory transfer service. You can also choose to do this yourself. مطلب دا تاسو خپل هم کولی شئ خو موږ چې دی دا ټرانسفر سروس چې دی د والمارټ د دې نه بعد به تاسو په کریټ باندې کلیک وکړئ. چې کله موږ په کریټ باندې کلیک وکړو نو زموږ شپمنټ پلان چې دی هغه به آلموسټ کریټ شي. اوس چې زموږ څومره هم انباوند آرډرز دي ټول به دلته موږ ته شو کېږي. دلته اوس تاسو کتلی شئ you are now ready to set up this shipment. دا چې دی دا اوس د شپمنټ لپاره ریډي. دغه رنګ you may see multiple shipment because each fulfillment center handles different item types. دغه رنګ موږ چې کوم انباوند شپمنټ کریټ کو دا به موږ د دې ځای نه اوپن دغه رنګ موږ په شپمنټ باندې کلیک وکړو
ها تاسو کتلی شئ دا موږ سره انباوند آرډر ډیټیلز دي، دا موږ سره شپمنټ آی ډي ده، ها او دا موږ سره ډیټ اف کریشن دی. ها دلته موږ سره بل اپشن دی کیریئر چې دی تاسو د ډبلیو اف اس هم یوز کولی شئ او تاسو خپل پرسنلی هم یوز کولی شئ، خو ریکمنډډ چې دی هغه ډبلیو اف اس. ها دلته موږ په دې 3 ډاټس باندې کلیک وکړو او دلته سیټ اپ شپمنټ. دلته تاسو کتلی شئ ټوټل یونټس چې دي اوس هم دلته ایډیټ کیږي. ها دلته موږ سره کیس پیک دی او یونټ پر کیس چې دی موږ 5 چې دی هغه سلیکټ کړي. ها دلته تاسو ته وایي چې دا به تاسو یو ځل بیا ویریفای کړئ او که چېرته تاسو اف ان اس کې یو لیبلز نه وي پرنټ کړي نو د دې ځای نه تاسو پرنټ کولی شئ. ها د دې نه بعد به موږ په نیکسټ باندې کلیک وکړو. نو د نیکسټ نه بعد شیپینګ او د شیپینګ نه بعد پیکیجینګ او د پیکیجینګ نه بعد کنفرمیشن. ها د دې نه بعد موږ ته وایي چې تاسو کیریئر سروس چې دی کوم یو واخلئ. ها نو کیریئر سروس چې دی هغه موږ د ډبلیو اف اس یوز کوو. ها دلته به موږ کوو سمال پارسل. ها دلته به تاسو ریټرن ایډرس چې دی هغه به تاسو پوټ کړئ. ها دلته تاسو نیو ایډرس هم پوټ کولی شئ او که چېرته تاسو دا کنټینیو کوئ نو دا هم کولی شئ. د دې نه بعد به موږ په نیکسټ باندې کلیک وکړو. ها دلته چې د پروډکټ کوم ایکچوال ډایمنشن دی هغه تاسو دلته پوټ کړئ. ها دلته چې هر څه به تاسو په انچز کې ورکوئ، لکه مطلب لینث چې دی هغه په انچز کې څومره دی او چې کوم ویټ دی موږ سره هغه موږ په پاونډ کې ورکوو. دلته دا هایټ دی تاسو بل ته دا هایټ پوټ کړئ. دلته ویټ پر ماسټر کیس، دلته موږ سره ماسټر کیس 10 وکړه نه چې مطلب څومره وي تاسو سره هغه دلته تاسو پوټ کړئ. دلته چې زه به د ځان نه دا ډیټیلز فیل دلته موږ ته وایي چې یاره ستاسو سنګل اس کې یو ده او که میکس اس کې یو دا اوس تاسو په پیکیجینګ باندې ډیپینډ کېږي. دلته به زه کوم سنګل اس کې یو زه به دا ډیټیلز چې دي دا به زه د ځان نه ورکوم، دا به یو قسم اسټیمیشن شي. دا هر څه فیل کول نه بعد به تاسو دلته په کلکولیټ پرایس باندې کلیک وکړئ. اوس به موږ ته دا هم پته ولګي چې ډبلیو اف اس به موږ نه د کیریئر سروس لپاره څومره چارجز کوي. دلته اوس موږ ته دا وایي چې فیډکس سمال پارسل او نمبر اف ماسټر کیسز 3 او شپمنټ ټوټل ویټ چې دی هغه به 63 او بیا موږ ته وایي چې یاره اسټیمیټډ اندازتن مطلب شپینګ پرایس چې دی به څومره 34. مطلب په دې هر څه باندې که چېرته تاسو اګري نو په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ او سبمیټ به یې کړئ. د دې نه بعد به کیریئر سروس راشي او ستاسو پارسل چې دی هغه به اوچت کې وي او به یې سي. دا موږ سره شپمنټ پلان مطلب په دې طریقې سره تاسو خپل انوینټري د والمارټ ویر هاوس ته شپ کولی شئ. بالکل ایزی طریقه ده، بالکل ایزی میتھډ دی.
ښه د دې نه بعد چې موږ سره کوم اخرنی سټپ دی هغه دی پروفیټ اینډ کلکولیشن. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په امازون کې به یو ټول و د کلکولیشن دپاره، نو هغې ته به یې ویل بیا ریونیو کلکولیټر نومو. په هغې باندې به موږ خپل پروفیټ مارجن معلوموو. مطلب چې کله موږ د یو سپلایر نه پروډکټ سورس کوو نو بیا موږ په هغې باندې خپل کلکولیشن کوو چې آیا په دې پروډکټ کې زموږ دپاره پروفیټ شته او که نه. خو په والمارټ کې داسې ټول نشته چې په هغې باندې موږ خپل پروفیټ مارجن معلوم. نو د هغې لپاره موږ یو شیټ تیار کړی دی. دا شیټ دې شیټ باندې موږ داسې یو فارموله چې د هغه موږ اپلای کړې ده چې کله په دې کې موږ د پروډکټ دا ډیټیلز ایډ کړو نو موږ ته پته لګي چې یاره دا پروډکټ چې دی په دې کې زموږ څومره مارجن دی، په دې کې زموږ دپاره پروفیټ مارجن څومره دی. نو دا شیټ چې دی انشاءالله دا شیټ به زه تاسو ټولو سره شیر کړم چې کله تاسو کلکولیشن کوو خپل پروفیټ مارجن معلومو نو دا شیټ چې دی دا به تاسو سره لازماً او دا به انشاءالله زه تاسو سره شیر کړم. په دې کې موږ خپل پروفیټ مارجن څنګه معلومو. لومبی چې دی تاسو به ډیټ ایډ کړئ، ټیک شو. بیا دی موږ سره یو چې دی که نه داسې ډیټیل دی کې داسې دي چې یاره مطلب دا ضروري نه دي د دغه دپاره پروفیټ مارجن دپاره. لکه اوس د کسټمر نیم چې دی هغې د کلکولیشن سره څه تعلق نشته. نو دا بیا موږ داسې کوو چې یاره کله تاسو د په دې کې تاسو ته دوه فایدې دي. یو فایده دا ده چې دې کې به تاسو ته خپل مارجن معلومیږي چې یاره یو پروډکټ کې تاسو ته څومره پروفیټ مارجن دی. دویمه دا ده دا شیټ چې دی که چېرته تاسو کلاینټ ته کار کوئ نو دا شیټ چې دی دا به تاسو لازماً د کلاینټ سره شیر کوئ. دې کې به ټول ډیټیلز وي نو دې کې بیا مطلب مسله به تاسو ته نه راځي، ټیک شو. اوس لکه فار ایگزامپل دا آرډر دی، دا ډیټ دی موږ سره، دا چې دی دا کسټمر نیم دی، دا اس کې یو ده تاسو ته چې څنګه پته ده. ښه آرډر نمبر چې دی دا به تاسو ایډ کړئ، ټیک شو. بل دی موږ سره سورسینګ پرایس، مطلب دا تاسو ته په څو باندې میلاو شوی دی. که چېرته تاسو پروډکټ د والمارټ نه د سورس کړی وي ډراپ شیپینګ کوئ یا تاسو مطلب ډبلیو اف اس کوئ نو سورس پرایس چې دی هغه به تاسو دلته ایډ کړئ، ټیک شو. ټریکینګ بل که ټریکینګ مطلب تاسو ډبلیو اف اس کوئ نو بیا خو د ټریکینګ ضرورت نشته، ټیک شو. او که چېرته تاسو ډراپ شیپینګ کوئ نو بیا به تاسو دلته ټریکینګ هم ایډ کړئ، مطلب پر ټریکینګ چې دی تاسو ته په څو میلاو شوی دی. بیا د هغې نه بعد سیلینګ پرایس، دا موږ سره سورس پرایس و او دا موږ سره سیلینګ پرایس دی. والمارټ فیس دی، نیټ پروفیټ چې دی موږ ته څومره پاتې شو 1.05، ټیک شو. ګوره ښه د دې طریقه دا ده فار ایگزامپل زه به دلته هوم ته لاړ شم، دا ډیټیل به موږ څنګه ایډ کوو، دا موږ د کوم ځای نه راځي. دا آرډر دی موږ ته ننني آرډر چې کوم راغلی دې کې به زه یو اوپن کړم. فار ایگزامپل دا آرډر ما اوپن، دا موږ سره آرډر نمبر دی تاسو کتلی شئ، دا موږ سره ډیټ دی، ټول ډیټیل دلته موږ ته میلاویږي. کسټمر نیم دی او ټیکسز ته وګورئ دا څومره دی موږ سره 6. دا ټول چې تاسو دلته ایډ کوئ په شیټ کې ګوره آرډر نمبر دی او کسټمر نیم دا هم تاسو ته هلته میلاویږي، ډیټ هم تاسو ته میلاویږي. او تاسو چې دلته دا سکرول ډاون کوئ ټیکسز ته وګورئ دا نو دا هم تاسو ته دلته میلاوي. دا تاسو په شیټ کې ایډ کړئ نو تاسو ته به ایکچوال پروفیټ چې دی به تاسو ته شو شي. په دې طریقې سره تاسو خپل پروفیټ مارجن معلومولی شئ. او دا و زموږ اخرنی کلاس. او دا و زموږ اخرنی کلاس. اوس که د دې ځای پورې تاسو دا کورس کتلی وي نو انشاءالله ستاسو هر څه چې دی هغه کور شو. تاسو کې به انشاءالله دومره صلاحیت را پیدا شوی وي چې یو اکاونټ به په اسانه سره هینډل کولی شي. خو د دې نه مخکې به تاسو پریکټیکلي کار کوئ او زه به کوشش کوم چې هر یو ته بیل بیل ټاسک ورکړم. که چېرته تاسو د دې ځای پورې کورس کور کړی وي نو انشاءالله اوس به زه تاسو ته خپله پرسنلي به زه تاسو ته ټاسک درکوم. تاسو به هر یو کس چې دی هغه ټاسک چې دی هغه به تاسو فالو کوئ.
او امید ساتم ان شاء الله دا کورس تاسو کمپلیټ کو ان شاء الله اوس تاسو ګورئ په 3 میاشتو کې یا د 3 میاشتو نم کم ټایم کې تاسو ته به ښه رزلټ ملاوي ان شاء الله. تاسو به د خپل ځان د پاره کار کولای شئ او که چېرته یو کلاینټ وي نو خو په اسانه سره به تاسو هغې ته کار کولی شئ. اول خو به تاسو ته هیڅ قسم څه مسله نه راځي ځکه چې 90% چې دي هر څه کور شو. دا 90% مې ځکه تاسو ته وویل چې یاره 10% به اوس تاسو کار کوئ، پریکټیکلي کار به کوئ. خو که بیا هم تاسو ته څه مسله راتلله نو انشاءالله زموږ لایف ټایم سپورټ تاسو سره دی. که چېرته تاسو ته یو کلاینټ راشي او مطلب تاسو هغې ته کار کوئ یا تاسو خپل ځان دپاره کار کوئ، خپل اکاونټ چې دی هغه امپروو کوئ، په هغې باندې کار کوئ او تاسو ته څه مسله وه نو انشاءالله زموږ سپورټ چې دی هغه به همیشه دپاره تاسو سره وي. تاسو هیڅ فکر مه کوئ او انشاءالله تاسو به رزلټ